دنن موږ له مختور کو خدای تعالی خدای په یو غټ سکول کې دې تنخوا چپړاسي ولګوه څنګه چې دې مونږ بې تنخوا په لوښو وینځلو لګولو وا مولانو ته فکر مه کوه شهنشاه که د دې راجا نه مې دله باجه جوړه نه کړه که نه نو بیا به بادشاه نوم نه زما یو کپ چیرې څه چې لکه د ګوړې کې د چینې مردا چی 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 کې هغه وګوره ګل ته دلته زه تا نه دا تپوس کوم چې ته دلته څه کوې زه خو دلته دا کار کوم که نه نو ته څه کوې ځه زه چې ځو مخکې شه مخکې شه زه چې ځو باچا دا زه دې چاته پرېښومه ګوره خلکه دوستانه ډېره ګرانه ده زه به اوس د خپل یار د حصې پتیلي او چاینکونه وینځمه که ماته د ماما د کور پته وی نو زما مخ به ولې تورېدو دا په اخبار کې زما فوټو چاپ زما خلاف دې مضمون ولیکلو چې زه ډېر غټ تخریبکار یم دا دومره غټ زړه تاله چا درکو دا زړه ماله خدای را کړی دی که په ګولۍ دې نشم ویشتې نو د قلم په زور دې لیونی کولی شم خو نن نه پس به ته په دې لاس قلم نه استعمالې خدای لپاره زما بچی پرېږدی خدای لپاره زما بچی خدای لپاره زما بچی مه یا پروردګاره نن د یوې مور فریاد واوره د دشمن په ګولو زما سینه غلبېل غلبېل کا خو زما بچی بچ کا یا راولېږه څوک موسی چې د دې فرعون دپاره مرګ جوړ شي راولېږه څوک موسی راولېږه خبردار ښه وشو انسپکټر صاحب چې په تیاره باندې راغلې پارسل درته ما جوړ کړو او په تاڼه کې اوس ته کیش کا دی خو به زه داسې کیش کم چې ټول عمر به یاد ساتي ولې چې دا د قانون مجرم دی او زه د قانون محافظ مخکې شه بوز انسپکټر صاحب او مسلمانې کا یو شنه چوکه ورته ونیسه وا زما جنګ ببره یاره کمال دی وکړه یار ته خو به ډېر ستړی شوې راځه چې نن در باندې د ګوړې یو سپیشل ګیلاس وڅښو راځه خبر اورئ ځئ که نه تاسو هم چې وڅښئ خبر اورئ تاسو ته زما د ماما کور معلوم دی نه دی معلوم ښه نو چې وڅښئ سوچ به وکئ بیا راته ووایئ اوف ماما اچھا یاره په دې خبره ډېر فخر مه کوه ښه دا دهشتۍ معیشتۍ ګرفتارول څه دومره ګرانه خبره نه ده دا ما هم ګرفتارولی شو خو ته ما نه مخکې شوې ته ډېرې کړتې مه کوه زه چې اوس هلته ورشو چېرته تاڼې ته یاره هغه تاڼۍ ته به ته ورشي هلته به د بد خنزیر دی ولاړ وي زه به ورته غوسه شوم په غوږ به مې وله چک لګولې باچا څه چل دی لکه دهشت خان د جیل نه وتښتېد اوس به څه چل کېږي اوس به زه دهشت خان قبر ته رسومه قبر ته زم در پسې به پوه شو که نه زه ښه شوه په دې بانه به زه نن د ماما د کور پته مو لګوم وای ماما ستا په تلاش کې رانه هیره نن روټۍ شوه او زما په تا پسې جبۍ شوه ماما ستا په شان چې هر زلمی په سر کفن وتړي بادشاه نو زمونږ وطن به یو مثالي وطن جوړ شي په دنیا کې به ډېر لوی نوم پیدا شي انسپکټر صاحب زمونږ وطن اوس هم یو مثالي وطن دی خو د افسوس خبره دا ده چې یو څو کسان پکې داسې ګندګیر دي خو خیر پروا نشته هغوی به هم یو ورځ نه یو ورځ په کرښه سر کېږي خدای دې ستا ژبه بختور کړي فلحال ما ته دې دپاره راغوښتی چې کومه کارنامه تا کړې ده د هغې په بدل کې حکومت تعالی ډېر غټ انعام درکړي ډېر غټ انعام څومره انعام 50 لکه روپۍ 50 لکه
وشتم دا ما پکړې وشتې ما تا وشتم او و ظالمان نو که زه مړ وای نو بیا ته نمرې ته هیڅ چرې نمرې ته بزهروم نمرې پوه شو که نه خو که دا خسمړې کړې لږ ساعت نه وای غږېدلی نو ما ته پوره 50 لک روپۍ میلاوېدې او په هغه 50 لک روپۍ باندې په هغې باندې ما به یو لیشان محل جوړ کړی او په قلاره به پکې اوده پروت وم او زه به پکې کوم ځای کې ودوم تاله به مې هم په ګیراج کې د کټ یو ځای در کړی و ها خوله دې ستړې کېږي چې زه بچی نیم محل ستا شو نیم زما شو ځکه خو دله خدای درکوي نه که نه یار تا رښتیا ووې زما په نیت کې فرق هم راغلی و او مونږ ته اجازت دی راځئ 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 هر کله راشئ هر کله راشئ دا ستاسو خپل ځای دی که نن نه نو سبا به راځئ نور په سر راغی او تاسو اوده پراته یې نو تاسو هم را سره اوده شئ شهنشاه دا څه اوته به وتې یار مېلمانه راغلي څه چې و د بسکټو بندوبست وکړه بالکل بالکل خو یو ربړ دی وروره مونږ کسان هم څلور یو کپونه هم څلور دي او لاسونه مې دوه دي نو ما که باورچي خانې ته دا شانو ما سره لاړه شي نو دوه به دا واخلي دوه به زه او د چیو پتې رانه کمې زیاتې نه شي لینډ دې سټ که شانو چې زر واپس راشي ګورې ولې دلته کې څه پیریان دي زه یریږې چې ته راسره نو زه د توره باندې دیونم نه یریږم ته دروغ وایې رښتیا وایم رښتیا وایې ضمانت نامه راوړې چا وه چا وکړو ضمانت یو ډېر لوی سړي د دې لویو لویو خلکو د لاسه خو موږ دې حال ته راورسېدو ځای په ځای سپارښونو او د صاحبانو اډرونو نن زموږ په لاس او خپو کې د مجبورۍ سولنې واچولې سولنې عملداره پرېږده دې वाह वकील साहब वाह खलक जमा मर्ग पसी गर्जी माँ पा कफन के लिए दल गुआड़ी जमा दवीनु तगी दी और ते चिता जमा जमानतों को हैरान पदेम चिता से लासोक पैदाश हो कि जमा जमानतें को चुप बोले यार जवाब रखा دا جواب زتا ته نشم در کولې دهشت خانه دا جواب تا هغه سړی په خپله درکوي چا چې ستا ضمانت کړی नो भी असर कवा माँ सड़ी सरा मिलो का راځه راسره कम देता देना वस्तम चढ़ता जवा पसर खुद पैसे नहीं दिया वस्ती نه 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 دهشت خانه داسې خبره نه ده هغه سړی به اوس راشي